که روژه لرونکی په هیره یا ناپامۍ باندې خوراک او څښاک وکړي آیا روژه یې ماتیږي؟ ابن سیرین له ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که روژه‌تی په هیره خوراک او څښاک وکړي باید خپله روژه پوره کړي، ځکه چې الله تعالی هغه ته خوراک او څښاک ورکړی دی. یعنې که یو انسان په ناپامۍ باندې روژه وخوري دا په حقیقت کې د الله تعالی میلمه دی او الله تعالی خوراک ورکړی دی، نو دغه انسان باید خپله روژه پوره کړي او بشپړ ثواب یې شته دی. دا حدیث مبارک د حدیثو په معتبر کتاب صحیح البخاری کې روایت شوی چې د حدیث شمیره ده 1315.